अस्सलाम वालेकुम नाजरीन د نننۍ ورځ اهم ترین ویلوګ سره زیم اجاز یوسف زی کتونکو په نننۍ ویلوګ کې بعد ذکر کوم د پاکستان لخوا په افغانستان باندې فضايي بریدونه شوي دي. ویل کېږي چې په دې کې د تحریک طالبان پاکستان یو شمیر غړي چې کوم دي هغه وژل شوي دي. دا حمله کوم ځای کې ترسره شوي دي؟ دا د افغانستان پکتیکا ولایت کې چرته چې په مبینه توګه ویل کېږي چې دلته د کلدم تحریک طالبان پاکستان ټکانی دي او هغوی هلته ټریننګ کوي او د دې نه علاوه هغوی سره هلته فیملیز هم موجود دي. کتونکو تر دې دمه په دغه حملو کې څلور اهم کمانډران وژل شوي دي. په کې اختر محمد عرف خلیل شامل دی، اظهار په دې کې شامل دی، ابو حمزه په دې کې شامل دی او د دې نه علاوه ویل کېږي شعیب احمد په دې کې شامل دی. تر دې دمه دا نقصانات اطلاع مخې ته راغلي ده او په دې کې نور څه نقصانات مخې ته راځي په هغې اړه چې څونه هم معلومات موږ ته ترلاسه کېږي تاسو په دې اړه مونږه انفارم کوو. کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې د پاکستان او افغانستان دو طرفه تعلقات کې اوسنی دور چې کوم دی دا نازکترین او حساسترین دور دی. یقینا چې پاکستان او افغانستان د خپل تاریخ حساسترین مرحلې ته داخل شوي دي. اوس په کتلی شي چې د دواړو ملکونو سفارتکار چې کوم دي یا چارواکي چې کوم دي هغوی څنګه د معاملات هینډل کړي او د دې نه واپس راوځي، ځکه چې د پاکستان ایرفورس په باقاعده توګه دا دریم ځل دی چې په افغانستان کې دوی د ترهګرو خلاف کاروایی کوي. کتونکو د پاکستان او د افغان طالبانو چې کوم تعلقات دي دا د مخکې په نسبت ډیر زیات خراب شوي دي. یعنی کله نه چې افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی اګست 2021 نه را په دې خوا، نو د هغې ورځې را په دې خوا د پاکستان او افغانستان تعلقاتو سمې نه دي خوړلې. په دې کې بنیادي وجه چې کوم ده هغه د تحریک طالبان پاکستان فیکټر دی. څوک چې هلته موجود دي یعنی په افغانستان کې د سرحد نه اخوا هغوی موجود دي او هلته د هغوی ټکانې دي، د هغوی تربیتګاه دي، مطلب هلته ټریننګ کیمپس دي د هغوی. نو پاکستان بار بار دا افغانستان ته وایي چې دا عناصر په پاکستان کې د ترهګرۍ کاروایی کوي او دوی نه صرف د پاکستان سیکورټي فورسز پولیس بلکې عام ولس هم پناه کوي. نو لہذا افغان ګورنمنټ ته د دې خلاف کاروایی وکړي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ سردمهري چې کوم ده دا په اصل کې د طالبانو چې کوم دی په حکومت کې د راتګ وروسته ډیره زیاته سیوا شوې ده. هم دا شکایت په د مخکې حکومتونو نه د ډاکټر اشرف غني د حکومت نه او د حامد کرزي د حکومت نه هم کېدل، ولې په هغه وخت کې د دې شدت ډیر زیات نو، ځکه چې په دې سیمه کې افغان طالبان هم د امریکې خلاف انګیج او امریکا هم یو غټ پاور او په دې سیمه کې موجود و. نو څه نه څه یو د مذاکراتو او مشورتي عمل به موږ لیده به مخ پر وړاندې ته. د دې په نتیجه کې د پاکستان چارواکي به افغانستان ته تلل او د افغانستان چې کوم جمهور رئیس او هغوی به پاکستان ته راتلل، دغه نور چارواکي به هم راتلل. د دې نه علاوه چې کوم هغه پروپاګنډا کیمپین او هغه به هم چلیده. خو اوس زه دا ګڼم چې د پاکستان او افغانستان چې کوم تعلقات دي دا د تاریخ کمزوري ترین یعنی حساس ترین دور ته داخل شوي دي. کتونکو پاکستان دا بلیم لګي چې دغه عناصر په پاکستان کې کاروایی کوي او د دوی سره جدید هتیار دي، یعنی د شپې لپاره په جنگ کې استعمالیدونکي مواد چې کوم دي مطلب نایټ ویژن ډیوایسز دا طالبان په کار راولي او د دې نقصان الټیمیټلی پاکستان فوج ته او د پاکستان نور ادارو ته چې کوم دی هغه رارسي. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کړکېچ چې کوم دی د دې آغاز څنګه چې ما ذکر د افغان طالبانو د حکومت کې د راتلو نه پس شروع شوی دی. خو پاکستان په اول ځل په اپریل 2022 کې یعنی په 14 اپریل 2022 کې په افغانستان کې خوست ولایت کې او کونړ ولایت کې د طالبانو مبینه ټکانې پناه کړې. کتونکو د دې خبر خو پاکستان په باقاعده توګه تصدیق داسې اول ونه کړ، خو د یو نامتو پښتون صحافي جمشید باغوان دغه سټوري ده د ایکسپریس ټریبیون د انګریزي یو اخبار د پای کې دا سټوري کړې ده. هغه وایي چې دا حمله چې کومه پاکستان په 14 اپریل 2022 کې چې کومه کړې وه دا په باقاعده توګه شوې ده او په دې کې نقصان هم شوی دی. په هغه سټورۍ کې هغه دا لیکي د پاکستان چارواکو په حواله دا وایي چې افغان طالبانو نه داسې علاقې پاتې دي، یعنی داسې علاقې په افغانستان کې موجود دي چېرته چې د افغان طالبانو ریټ نشته، هلته د هغوی رسۍ نشته. نو په هغه ځایونو کې د پاکستان طالبان چې کوم دي تحریک طالبان پاکستان
افغانستان هغوی هلته میشتې او هلته هغوی خپلې سرګرمۍ جاري ساتي او دوی بیا د سرحد پار راځي او هغوی هلته په پاکستان کې یعنې په قبایلي ضلعو کې او د دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا جنوبي ضلع چې کوم دی خصوصا دغه رنګ په بلوچستان کې کاروایی کوي او بیا واپس ځي. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې دا کاروایی یعنې د پاکستان لخوا چې کوم ریټیلیشن دی یا جوابي کاروایی ده دا بالخصوص د افغان طالب په افغانستان کې چې کوم د تحریک طالبان پاکستان دی ناست دی د هغوی لخوا البدر اپریشن چې کله په باجوړ کې او دغه رنګ په یو شمېر نورو سیمو کې شمالي وزیرستان کې چې کله شروع شو نو دوی دا ګڼل یعنې پاکستان سیکورټي فورسز دا ګڼل چې اوس پکار ده چې موږ سرحد پار سټرایک وکړو حملې وکړو چې موږ دا معامله لږه دبه وکړو او د دې په نتیجه کې موږ دوی مذاکراتو ته کینو. خو بهرحال داسې هیڅ قسمه مذاکرات تر دې دمه نه دي ترسره شوي. د دې نه علاوه بل حمله چې کوم وه په روان کال په 19 مارچ باندې ترسره شوې وه. دا حمله هم په پکتیکا کې شوې وه. دا نن چې کومه حمله شوې ده او دغه رنګ په خوست ولایت کې هم حملې شوې وې. دا حمله په باقاعده توګه د پاکستان خارجه دفتر د دې تصدیق کړی دی. ویلي دي چې دا مونږ هغه خلک ټارګېټ کړي دي یعنې هغه ترهګر مونږ ټارګېټ کړي دي څوک چې په پاکستان کې کاروایی کوي. د افغانستان لخوا هم په باقاعده توګه د دې سخت ردي عمل مخې ته راغلی دی او سخت جوابات هغوی ورکړو او ویلي چې دا کولو د افغانستان د سالمیت او خودمختارۍ خلاف ده. لهذا پاکستان له به مونږ جواب ورکو او پاکستان له په مستقبل کې دا ډول حملې نه دي کول پکار. نننۍ چې کومه حمله شوې ده په پکتیکا ولایت کې د دې په عکس العمل کې د افغان دفاع وزیر مولا یعقوب هم بیان راغلی دی. هغه وایي چې مونږ به د دې جواب ضرور ورکړو ځکه چې دا ډیره زیاته د مذمت وړ حمله ده. د دې نه علاوه زه به لږ ذکر وکړم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ډایلاګ ولې نه کیږي مطلب مذاکرات ولې نه کیږي. د پاکستان یو فوجي چارواکي دی بریګیډیر محمود شاه سنګ چې تاسو وینئ هغه په نیشنل میډیا باندې افغان میډیا باندې او په بین الاقوامي میډیا باندې خپل رای ورکړي. پښتون هم دی د هغه د خولې وینا ده چې پاکستان لا پکار دی چې یعنی افغان حکومت دوی ته دا وایي افغان طالبان چې مونږ بدله د طالبان د حکومت پاکستان سره کینو تاسو سره مذاکرات وکړئ دا تاسو خلک دي نو تاسو سره مذاکرات وکړئ. د بریګیډیر محمود شاه د خولې خبره ده د ایکسپریس ټریبیون اخبار د پای کې دغه د خولې خبره ذکر شوې ده چې به پاکستان له د ټي ټي پی سره مذاکرات کول نه دي پکار بلکې براه راست افغان ګورنمنت لا یعنی افغان طالبانو سره مذاکرات کول پکار دي او د دې چې کوم دی سیر حاصل نتایج مخې ته راتللی شي. کتونکو زه به لږ دا هم ذکر وکړم چې د پاکستان لخوا د ډایلاګ یعنی د خبرو اترو چې کومه مرحله ده هغه بالکل معطل کړې شوې ده. دوی دا وایي چې هیڅ ډایلاګ مونږ د ټي ټي پی سره نه کوو. هم دا وجه ده چې د پاکستان او د افغانستان بد اعتمادي هم سیوا شوې ده. زه به لږ خپله رای ورکړم چې پاکستان او افغانستان داسې دواړه ملکونه دي چې په هیڅ یو صورت د یو بل نه نشي جدا کېدلی. هلته هم په کروړو شمېر کې پښتانه دي او په پاکستان کې په کروړو شمېر پښتانه دي. دوی یو بل سره رشتې لري دوی یو بل سره تجارت کوي. نو دواړو حکومتونو له خصوصا پاکستان لا او افغانستان لا داسې وضع تیارول پکار دي داسې ماحول تیارول پکار دي چې د دوه طرفونو چې کوم بد اعتمادي ده دا هم ختم شي او د دې له مخې عام ولس ته فایده هم ورسي. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهم ترین ویلوګ راتلونکي ویلوګ پورې اجازه یوسفزۍ ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.